د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند د کازان اقتصادي فورم په څنډه کې د مولدویا جمهوریت له ولسمشر سره کتلي. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره ښه فرصت برابر شوی او زیاته کړې ده چې بهرني پانګوال کولای شي د افغانستان په مختلفو سکتورونو کې پانګونه وکړي. د مولدویا پانګوال په افغانستان کې د صنعت، کانونو او کرنې په برخو کې پانګونه وکړي. موږ به ورسره هر ډول همکاري وکړو. افغانستان د وچو او تازه میوو، غالیو، قیمتي ډبرو، مرمر او نورو کاني موادو با کیفیته تولیدات لري او غواړو چې په دې برخو کې مولدویا جمهوریت ته صادرات پیل کړو. موږ لیوال یو له مولدویا څخه برېښنایي وسایل، ساختماني مواد، صنعتي ماشین آلات، نفتي توکي، طبیعي ګاز، خام المونیم، ریلي واګونونه او د ترانسپورت اړوند وسایل او تجهیزات وارد کړو. د مولدویا ولسمشر د لیدنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیل او پراختیا لپاره ښه فرصت بللی. ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی چې د طب، کرنې، انرژۍ او درملو تولید په برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. فدراسیون‌های روسیه که در بین روس‌ها قرار دارند و هر کدامی از اینا در حقیقت دارای قدرت فناوری بلند هستند بر از اونا نشان داده شود تا با او پروژه هایی که قبلا هم نوع تکنولوژی روسی به کار برده شده و حال هم ضرورت به او است که چنین کار صورت بگیره اونا تشویق شوند تا بیان و به عوض کمک و کمک های مسئولیت غذایی و غیره سرمایه‌گذاری انجام بدن. په دې لیدنه کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی ویلي چې افغانستان چمتو دی چې د خوراکي توکو، کرنیزو محصولاتو او صنعتي تولیداتو په برخه کې له مولدویا سره په لویه کچه سوداګري پیل کړي.